زمکه گویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. احسان الله لمر د لغمان ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د پرتوک پایڅې چې خنګرو نه یا د بیډیو نه یا د بوجلکو نه ښکته وي دا ګناه لري که نه لري؟ د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي ذر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المصبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای 3 کسان دي چې الله رب العزت به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي او نه به الله رب العزت د قیامت په ورځ دوی ته د رحمت په نظر باندې ګوري او نه به دوی پاک کړي او دوی به له دردناک عذاب سره گرفتاره وي، یعنې دوی لپاره به دردناک عذاب وي. ولهم عذاب علیم. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ځله دا کلمات وفرمایل. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمای چې تباه او برباد شو دا څوک دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت په ورځ نه الله رب العزت ورسره خبرې کوي او نه الله رب العزت دوی ته د رحمت په نظر باندې ګوري او نه دوی پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. دا خو تباه او برباد شو، دا څوک دی یا رسول الله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې خپل لباس ځان پسې راکاږي او په یو روایت کې راځي چې المصبل ازاره چې د هغه پرتوک په بیډیو یا خنګرو باندې راښکته وي او ځان پورې راکاږي. او دویم په دیو کې منان دی، یو چا سره د احسان کړی دی لکن کله چې ستا هغه سره شخړه راشي بیا خپل احسان هر وخت هغه ته یادوي، اراکوزیا رادیو په هغه باندې ته منت کوي. او دریم په دیو کې هغه څوک دی چې هغه خپل سامان په دروغو قسمونو باندې خرڅوي. دکان ته مال راوړی دی په 10 روپۍ باندې، خو کله چې دې ته ګیراک او مشتری راشي قسم ورته خوري چې دا ما په 15 روپۍ اخیستی تر څو یې په هغه ګیراک او مشتری باندې په 20 روپۍ باندې خرڅ کړي. نو هغه کسان چې هغوی خپل پرتوګونه ځوړند پرېږدي او هغه کسان چې په بل چا باندې مینتداري او احسان کوي او هغه کسان چې خپل مالونه په دروغو قسمونو باندې په خلکو باندې خرڅوي هغوی دې په دې باندې پوه شي چې الله رب العزت د قیامت په ورځ دوی سره خبرې نه کوي. الله رب العزت دوی ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. الله رب العزت دوی د ګناهونو نه پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وینا د ټولو لپاره یو خبر دی. هغو کسانو لپاره هم هشدار دی چې هغوی خپلې پایڅې د خپلو خنګرو او بوجلکو نه ښکته پرېږدي. د هغو کسانو لپاره هم دی چې هغوی په بل چا باندې منت او احسان کوي او د هغو دکاندارانو او تاجرانو لپاره هم دی چې هغوی خپل مالونه په دروغو قسمونو باندې په خلکو باندې پلوري.
همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم لونګ یا پرتوک چې د ګیټو نه یعنی د بوجلکو او د خنګرو نه ښکته شو لاندې شو دا په اور کې وي. یعنی د بدن هغه حصه چې د ګیټو نه لاندې پرتوک باندې څوک پټوي هغه حصه به په اور باندې سیزلی شي، هغه به په اور باندې سوځي. او د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة الا من جر ازاره بطرا. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به د قیامت په ورځ هغه بنده ته ونه ګوري په خپل رحمت سره څوک چې خپل لونګ او د خپل پرتوک د لویي او د غرور په وجه ښکته راکاږي. یعنی خپله جامه دومره اوږده کړي د لویي په وجه چې هغه په ځمکې پسې ځان پسې راکاږي. او بل حدیث هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسبل مونځ الله رب العزت نه قبلوي. یعنی هغه کس چې د هغه پتلون یا د هغه پرتوک په بجلکو باندې پروت وي د هغه مونځ الله رب العزت په خپل دربار کې نه قبلوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا وه چې ما تاسو ته وړاندې کړه. نور هدایت د الله رب العزت په لاس کې دی. بس الله رب العزت دې زموږ په حال زمکه گویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی. ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله الله الله